ګمرک د جومات مشهوره شوله چې دغه جومات مخکې خرڅېږي نو استاد راسره ولاړ دی نو دغه شوله ماشاءالله په ننګرهار ولایت کې ډېره زیاته مشهوره ده. ښایسته قیماقونه ورکو خلکو له پراټې هم دي وروره او موږ سره پنځه شپږو کسان کار کوي. سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو او خوږو لیدونکو هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. یو ځل بیا قانع الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومند ستاسو په درانه چوپړ کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې حاضر شوي یو. قدرمندو لیدونکو د سهار 8 بجې دي خو راغلي یو تاسو ته یوه سهارنۍ خپرونه چې دغلته په جلال آباد ښار کې څه تیارېږي. په سهار کې وطنۍ پراټې دي، ترڅنګ وطنۍ شودې دي، ترڅنګ به کارکوونکو سره کوم څه دغه شیان تیارېږي دوی سره به مرکه هم کوو. زموږ دغه سهارنۍ خپرونه در سره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره یو ورو ولاړ دی تاسو ګورئ سهار دی او سهار دپاره ناشته برابرې ښایسته وطنۍ پراټې پخوي. ده سره به وغږېږو چې ده ته دوکانداري او د کاروبار څنګه روان دی. وروره سلام ستړی مه شي. وعلیکم سلام په خیر راغلی وروره. ډېره مننه ښه انشاءالله جوړې په خیر یې. شکر دی الحمدلله خپل وایه ښه خو جوړې. که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. زه یم شفیق الله د لقمان ولایته. شفیق الله وروره څنګه ده دکانداري څنګه ده؟ شکر والله خیر کار ما ښه چلېږي. ښایسته وطنۍ پراټې پخ کړي دي دې سره به سرچې هم جوړوئ دلته که نه یوازې شنې چای دي؟ پراټې دي او شیدو چای دی دلته او تور چای دی هر څه میلاوېږي. څنګه دې ستاسو کارونه اوس د تېر په پرتله باندې؟ اوس په شکر دی الحمدلله اوس ښه چلېږي. او څومره وخت کېږي چې دلته دا پراټې پخوې ته؟ ما خو 2 میاشتې وشو. مطلب نه و راغلی دلته؟ د هوټل کې د مخکې کار نه کولی؟ د هوټل کې د مخکې کار نه کول ته؟ مخکې کار نه مخکې کراچۍ دی. او دا شودې تاسو د وطني شودې راځي که نه هلته خپله پوډري جوړوئ؟ وطني شودې راځي وطني شودې راځي. ډېره مننه. اوس موږ باندې څه څکې؟ سرچې څکې، پراټې څکې که دا ډوډۍ خورئ؟ پراټې، شودې، قیماق، ملای کښېنئ هر څه.
ډېره مننه وروره. که اخر کې لیدونکو ته څه پیغام لري یا څه غوښتل لري مهرباني. دغه پیغام لرو چې راشي دغلته نه به پراټې او شیدې او ملایي چارمغز هر څه چې خورئ وخورئ او دغه هوټل دی څه ووایو. ډېره مننه. دا غوړي سره شوي درنه ونه سوځي. بس ته خپل کار وکړه. صحیح ده. ډېره مننه. ماشاءالله کېنه والکه بشي عجیب. قدرمنو لیدونکو تر څنګ راسره یو بل کاکا ولاړ دی. تاسو ګورئ چې دا ښایسته وطني شودي تر څنګ پیروي د کوچ دغه دلته خرڅوي او د کاروبار جوړ کړی دی. د سره غږېږو چې څومره وخت کېږي دغه برابر کړی او څومره کسان دغلته کار کوي. کاکا سلام جوړ په خیر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د شلیخ کاله وشو دغه کار کوو. نو خدا وسیچه شودې ښایسته قیماقونه ورکو خلکو له پراټې هم دي وروره او موږ سره 15 کسان کار کوي. کاکا په بخښنې سره که نوم دې راته واخلئ تر څو لیدونکي دا ول وپېژني او بیا دغلته چکر ووایي. زما نوم میرعلي دی د بېسودو اوسېدونکی یم. میرعلي کاکا څومره وخت کېږي دغلته د کاروبار دا جوړ کړی او تاسو کسان په کار مصروفه دي؟ دا یاره انشاءالله 15 کاله شو. 15 کاله ماشاءالله. بیا خو دې په دغې برخه کې ډېر کار کړی نو وطن ته ډېرې خدمت کړی. انشاءالله وولا چې لګیا یې نو خدمت کوو خلکو. څنګه دي ستاسو مشتریان څنګه دي؟ د تېر په پرتله باندې کمې شوي که زیات شوي دي؟ شکر دی الحمدلله ښه دی. ستاسو دغه هوټل چې دی سهار کې به زیات چلیږي ځکه تاسو ښایسته پراټې هم دغلته جوړوئ. ښایسته شودې موږ ګورو هغه د ښایسته ګرمې دي پیروی نیولی دی نو لیدونکو دا څه ګوري بس ځای خالي دی. او سهار کې خو دا رښتیا زموږ بازار ټیټي خو بیا وروسته بیا کباب او چرګان هم ورکوو. کیلې جوس هم هر څه شته. شکر د ننګرهار ولایت سربیره د نورو ولایتونو خلک دغلته چې کله چکر راووایي بالکل ته به خامخا چکر راووایي تاسو ته. بالکل د ټولو ولایتونو انشاءالله دغه ژمي کې ټول راځي دلته ځکه ننګرهار خو ماشاءالله په ژمي کې بیخي بیروبار زیات دي پکې او خلک ډېر راځي که نه موسم هم ښه او د کابل په پرتله باندې یخ پکې اوس کم وي. بالکل بالکل دا ټول ولایتونو خلک ننګرهار ته راځي. ډېره مننه کاکا. که اخره کې لیدونکو دپاره څه غوښتل لري یا ورته څه پیغام لري مهرباني. تر دا لرو چې الله پاک زموږ د ملک آباد او قایم لري او د اسلامي نظام د کلک او څه لري انشاءالله او پروردګار دا لږ خلک بې روزګاره دي دوی کارونه الله پاک ښه کړي. امین. په همدې هیله ډېره مننه کاکا. خیر. سلام علیکم. په مخ هم ښه شي.
قدرمندو لیدونکو د ګمرک د جومات مشهور شوله چې د جومات مخکې خرڅېږي نو استاد راسره ولاړ دی نو دغه شوله ماشاءالله په ننګرهار ولایت کې ډېره زیاته مشهوره ده او د ډېرو لرې ځایونو څخه خلک دغلته راځي او د ښایسته شوله خوري او بېرته ځي نو استاد لګیا دی شوله یې تازه پخ کړې ده د سره به ووایي څومره وخت کېږي دلته کار کوي او د شوله جوړوي استاد سلام جوړ بخیر خیر په خیر راغلی تا د ښه راغلاست خدای دې هر وخت راوله ډېره مننه استاد محترمه که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني زه حاجي مامور صافی او د ننګرهار ښار اوسېدونکی حاجي صاحب که راته ووایې څومره وخت کېږي دلته د شوله ته جوړوې ولا زما خو دلته حدودا 20 کاله کېږي چې دلته همدا کاروبار هم دی همدا کاروبار کوم نو ماشاءالله ته خو ډېره ښایسته شوله جوړوې مشتریان به دې ډېر وي ولې نه ولې دا خو معلومه خبره ده چې ښه شی ورکوي هر سړی د خریدار دی هغه د 400 شوله هم دې ته وایي او 400 واله شوله هم دا ده تا به نو پېښور کې کار کړی ځکه په دې شهر پوهېږي ځکه هماغه ذایقه هم برابر ده او ماشاءالله چې موږ ګورو نو معلومېږي د رنګ نه چې شوله ډېره مزداره ښکاري زموږ ورته په دې عمله ځان زړه وکړې او ولې نه په تاسو به مې عقاب کړو انشاءالله تاسو به هم خورئ د دې خوند به تاسو هم ګورئ ډېره مننه د ننګرهار ولایت سربېره د نورو ځایونو څخه هم خلک دلته راځي تاسو ته ولې نه هر ولایتونه کابل نه باور کوي د خوست نه خلک دلته راغلي دي وایي ولا خوست کې صفت کړی دی وایي واچو شوله واچو به موږ شوله وخوره لکه د ورځې په حساب څومره پخوې ته د ورځې په داسې وایي چې یو 2 نیمه نه وځي 3 مونه پورې خرڅو دغلته یعنې چې ستا دوکان دی واړې ماشاءالله زیات یې موړو کې ده خو بیا د مشتریان زیات دي نو بس هو ولې ښه شی ورکوو لږ ارزانه خرڅو ور سړی بس خوري ښه شی خو هر سړي خریدار دی وروره او مزه کوي خوند لري او دې کې غوښه هم ګډوئ که نه یوازې شوله ده نه غوښه هم ګډو مکس غوښه په ښوروا کې دا پخوو موږ د غوښې په شوروا کې او دا موږ پخوو ډېره مننه استاده که اخره کې لیدونکو دپاره څه غوښتل لري او ورته څه پیغام لري مهرباني زموږ دا پیغام دی دی چې دا ښایسته شوله ده وخوري جمع ده په جمع کې دا بهترین شی دی خوند لري مزې لري او ښکلې ذایقې لري وایسته ښایسته ننګرهار ښایسته هرکلی دی یو کلی د بل کلي نه ښکلی دی یو په شوله کې شوله لري او بل په غیرت وطن ساتلی دی یو کلی د بل کلي نه ښکلی دی ډېره مننه استاده خیر اوسه تا نه مې جان مننه همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه هیله ده چې د دغې سهارنۍ خپرونې څخه کوم چې د ننګرهار ولایت څخه مو تاسو لپاره برابره کړې وه ترې مو پوره خوند اخیستی وي د دغسې نورو ښایسته په زړه پورو او جالبو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر یوې بلې ویډیو پورې چې بیا زه کانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازت راکړئ تر بیا له ښې چارې پاک الله مو مل شه